بسم الله الرحمن الرحیم. درنو زده کوونکو، زه شفیق الله نورزی د هر څه له مخه خپل سلامونه او نیکې هیلې تاسو درانه حضور ته وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې روغ جوړ او د روغتیا جامې مو په تن وي، خپل قلم، کتابچه، کتاب مو د ځان سره تیار کړی وي تر څو نوی لوست پیل کړو. درنو زده کوونکو، مخکې د دې نه چې نوی لوست پیل کړو یو ځل تیر لوست ته ورګرځو او د تیر لوست څخه یوه لنډه کتنه کوو. ګرانو زده کوونکو، د موږ او تاسو تیر لوست عنوان و چې زه باور لرم چې د تاسو په یاد به هم وي وراثت او صفتونه. موږ تاسو د وراثت او صفتونو په هکله خبرې وکړې، علیل مو تعریف کړه، همدارنګه درنو زده کوونکو هم وویل چې دغه جوړه جنونه یو د مور او بل د پلار څخه اخیستل کیږي او دغه جوړه جنونو ته څه وایي؟ علیل وایي. یو صفت لپاره چې کومه جوړه جنونه شتون لري دې ته علیل وایي، یا د یو صفت لپاره متبادلو جنونو ته څه ویل کیږي؟ درنو زده کوونکو، علیل ویل کیږي. همدارنګه کومه دیاګرام چې په کتاب کې راغلی و هغه مو تاسو ته تشریح کړه، او کومه د لوست اصطلاحات چې و درنو زده کوونکو، د لوست اصطلاحات ما هم تاسو ته بیان کړه. هیله من یم چې هر یو به مو زده کړی وي. پاتې دې نه وي چې تاسو ته مې کورنۍ دنده هم سپارلې وه، او زه باور لرم چې تاسو خپل کورنۍ دنده سرته رسولې ده او په ډېر دقت او په ډېرې علاقه‌مندۍ سره مو هم سرته رسولې ده. درنو زده کوونکو، راځو نوي لوست ته. د موږ نوی لوست بیا هم د 10م ټولګي د بیولوژي مضمون اړوند دی. 37م لوست دی، د لوست عنوان دی د مندل فرضیې او د پونټ مربع. صفحه د 1 2 3 او د تیر په شان موږ هم د لوست لپاره موخې ټاکلې دي، او زه بیا هم ټینګار کوم چې د ژوند د هرې چارې لپاره د موخو ټاکل ډیر اړین کار دی. نو موږ هم د دې لوست لپاره موخې ټاکلې دي. د موږ د لوست موخې دا دي چې د تاسو درنو زده کوونکو څخه هیله من یم چې د دې درس په پای کې لومړی د پونټ فرضیې درک کړئ، په بښنې سره لومړی د مندل فرضیې درک کړئ. دا د موږ لومړۍ موخه ده، او دوهمه موخه مو دا ده د پونټ د مربع په مرسته د راتلونکي نسلونو جینوټایپ او فینوټایپ معلوم کړی شي. یعنی تاسو باید د دې لوست په پای کې وکولی شئ چې د پونټ د مربع په مرسته د راتلونکي نسلونو جینوټایپ او فینوټایپ معلوم کړی شي، چې څنګه موږ د پونټ مربع په مرسته باندې کولی شو چې د راتلونکو نسلونو هغه فینوټایپ او جینوټایپ څه کو درنو زده کوونکو معلوم کړو. راځو ګرانو زده کوونکو، لومړی د مندل فرضیې. خپله د مندل فرضیې کومې دي په دې باندې پوه شو چې د مندل فرضیې څه دي او مندل کومې فرضیې پیشنهاد کړي دي. د مندل لومړی فرضیه، مندل 4 فرضیې لري، او د هغه لومړۍ فرضیه دا ده چې هر ژوندی موجود درنو زده کوونکو د هرې ځانګړتیا لپاره د جینونو 2 کاپي لري. هر ژوندی موجود د هرې ځانګړتیا لپاره د جینونو 2 کاپي لري، چې یوه یې د مور او بله یې د پلار څخه اخیستل کیږي. درنو زده کوونکو، نو ویلی شو چې اخیستل کیږي، او یا هم ویلی شو چې اخلي. که کوتاه ووایو بهتره به وي چې یوه یې د مور او بله یې د پلار څخه اخلي. یو ځل بیا تکراروم، د مندل لومړۍ فرضیه دا وه چې هر ژوندی موجود د هرې ځانګړتیا لپاره د جینونو 2 کاپي لري، چې یوه یې د مور او بله یې د پلار څخه اخلي. که چیرته تاسو به ډیر ځله اورېدلي وي، تاسو په کور د تاسو په چاپیریال کې به تاسو دا خبره ډیر اورېدلې وي چې د احمد سترګې پلار ته شوي دي. د احمد سترګې چاته شوي دي درنو زده کوونکو؟ پلار ته شوي دي.
که چیرته د بیلګې په توګه د یوې مور سترګې شنې او د یوه پلار سترګې تورې وي، نو تاسو به ډېر ځل اورېدلي وي که چیرته د هغو هغه زوی د احمد په نوم باندې یاد شي، نو کله چې هغه زوی په کور کې پیدا کېږي، تولد کېږي، نو ټول وایي چې د احمد سترګې تورې دي او د احمد سترګې چا ته شوي دي درنو زده کوونکو؟ پلار ته شوي دي. نو دغه د احمد سترګې چې کله پلار ته شوي دي، نو دغه د احمد د سترګو د تور رنګ یو جن احمد د خپل پلار څخه اخیستی دی، خو د احمد د سترګو د شین احمد د خپله یو جن د سترګو د رنګ لپاره د بیلګې په توګه د مور څخه اخیستی دی. نو دا کولی شي چې دغه شین رنګ پټ او تور رنګ ځان ښکاره کړه. نو بیا خلک وایي چې د احمد هغه د سترګو رنګ چاته شوی دی؟ پلار ته شوی دی. راځو د مندل دویمې فرضیې ته. د مندل دویمه فرضیه دا ده درنو زده کوونکو چې هغه وایي جنونه متبادلې نسخې لري. جنونه څه شی لري؟ جنونه متبادلې نسخې لري. متبادلې نسخې لري یعنی جنونه څه لري؟ متبادلې نسخې لري. د بیلګې په توګه د مشنګ په نبات کې د ګل رنګ د دوو الیلونو سپین او ارغواني رنګ څخه منځته راغلی دی. نو دلته درنو زده کوونکو کله چې وایي چې جنونه متبادلې نسخې لري، نو دا په اصل کې هغه د الیل تعریف تاسو ته واضح کوي. نو هغه ویلي دي چې جنونه متبادلې نسخې لري. د بیلګې په توګه په نبات کې د مشنګ په نبات کې دغه ګل ځانګړتیا څه ده؟ دغه ګل د ځانګړتیا لپاره دغه متبادلې نسخې معرفي کړي دي چې د ارغواني رنګ لپاره یو جن او د سپین رنګ لپاره بل جن شتون لري چې دا یو د بل متبادل جنونه دي. درنو زده کوونکو راځو درېیمې فرضیې ته. نو تاسو فکر وکړئ چې درېیمه فرضیه به څه وي؟ درېیمه فرضیه دا ده چې کله چې دوه متفاوت الیلونه سره یو ځای شي نو یو یې په کامل ډول باندې ځان ښکاره کوي. نو کله چې دوه الیلونه سره یو ځای شي یو یې مکمل ځان ښکاره کوي، یو یې مکمل ښکاره کوتای ولیکم درنو زده کوونکو او بلې پټ پاتې کېږي. لکه څنګه چې درنو زده کوونکو ما مخکې هم تاسو ته د بیلګې په توګه وویل، نو د مندل درېیمه فرضیه دا ده کله چې دوه متفاوت یا متبادل الیلونه سره یو ځای شي چې هماغه دوه جنونه دي، یو په مکمل ډول باندې ځان ښکاره کوي چې موږ ورته وایو غالب صفت یا بارز صفت، او بلې پټ پاتې کېږي چې موږ ورته وایو پټ صفت یا مغلوب صفت موږ ورته وایو. او څلورمه فرضیه د مندل دا ده درنو زده کوونکو، مندل په دې عقیده و کله چې جنونه ګامیتونو ته انتقالیږي په نورو جنونو باندې کومه اغیزه نه لري. نو څلورمه فرضیه هم دا وه چې جنونه یو پر بل اغیزه نه لري. درنو زده کوونکو دا مې څه د کتاب په شان درته ونه لیکل، په ډېر ساده الفاظو مې ولیکل. جنونه یو پر بل اغیزه نه لري. کله چې جنونه انتقالیږي، البته ګامیتونه ته دغه جنونه انتقالیږي یا هغه جنسي حجرو ته د جنونه انتقالیږي، نو دغه جنونه یو پر بل اغیزه نه لري. د بیلګې په توګه د ویښتانو رنګ په دقت د لوړوالي په جن باندې کومه اغیزه نه لري. یعنی د ویښتانو د رنګ جن د پوستکي د رنګ په جن باندې کومه اغیزه نه لري. یعنی هر جن د یو صفت لپاره ځانګړې دنده سرته رسوي. هر جن یو صفت څه کوي درنو زده کوونکو؟ هر جن یو صفت لیږدوي.
یعنی په بدن کې یو جن په بل جن باندې هیڅ کوم اغیزه نه لري. راځو درنو زده کوونکو د خپل دویم عنوان ته د پونټ مربع، چې خپل د پونټ مربع څه شی ده. کله چې به دغه تجربه تر سره کېدلې نو دغه تزویج په وخت کې د پونټ د مربع نه د کارولو د مخه نو دغه آمار به په اسانه توګه باندې جینوټایپ او فینوټایپ په اسانه توګه باندې لاسته نه راتله. خو د لومړي ځل لپاره په 1905 کال کې رینالډ پونټ دغه د پونټ مربع وکاروله یا دغه پونټ مربعات یې وکارول او دغه د پونټ مربع درنو زده کوونکو د همدې عالم یا د همدې دانشمند په نوم باندې یاد شله. د پونټ مربع درنو زده کوونکو یا د پونټ مربعات منګه ته دا کار اسانه کوي ترڅو د نسلونو د راتلونکو نسلونو فینوټایپ او جینوټایپ د پونټ د مربعاتو په اساس باندې معلوم کو. اوس راځو درنو زده کوونکو یو مثال زه تاسو ته کار کوم. که چېرته منګه یو ارغواني ګل او بل هم سپین ګل په پام کې ونیسو نو زه لیکم درنو زده کوونکو، زه دلته لیکم ارغواني ګل. تاسو ګورئ چې د ارغواني ګل زه د انګلیسي په تورو په غټ حرف باندې د پی په توري باندې ښیم، نو دلته ورته لیکم ارغواني ګل او دلته په مقابل لوري کې درنو زده کوونکو زه لیکم کوچنی پی لیکم، نو دا به یې هم سپین ګل. تاسو ګورئ درنو زده کوونکو چې خپل سپین ګلان په خپل هغه صفات کې خالص دی، یعنی صاف دی. تاسو ګورئ دواړه پی کوچنی دي او د سپین رنګ له پلوه دا خالص دی او تاسو ګورئ چې دغه ارغواني ګل هم د خپل په د صفات کې خالص دی. نو زه دې ته موږ وایو د مور او د پلار نسل، لکه څنګه چې مې په تیر پشان تاسو ته ویلي وو. نو زه تاسو ته دلته اوس د پونټ هغه مربعګانې تختې پر مخ باندې رسموم. نو اوس به درنو زده کوونکو دا به په څه ډول باندې ولیکو. نو اوس دلته باید زه ولیکم یوه کوچنۍ پی او دلته باید زه ولیکم بله کوچنۍ پی. یعنی په حقیقت کې دغه د سپین ګل دوه جنونه دي، دا یو جن دی او دا بل جن دی چې موږ یې په دغه الفبا په تورو باندې لیکو. راځم درنو زده کوونکو دلته باید په دې ډول باندې په دې بڼه باندې باید یوه غټه پی دلته ولیکم چې دا په حقیقت کې دغه دوه دانې غټې پیګانې چې دي دا د ارغواني ګل هغه جنونه دي یا الیلونه دي چې یو جنداش یو جنداش. اوس کله چې موږ وایو چې دغه جنونه سره یو ځای کېږي نو اوس ګورئ درنو زده کوونکو دا څنګه سره یو ځای کېږي. اوس دا داسې ور سره یو ځای کېږي چې دغه پی د دې پی سره، یعنی کله چې موږ دغه دوه مور پلار نسل سره کراس کوو نو دا به د اف یو نسل به دلته منځته راځي. نو کله چې دغه دواړه جنونه سره یو ځای کېږي نو موږ دلته لیکو غټه پی درنو زده کوونکو او دلته باید ورسره ولیکو یوه دانه کوچنۍ پی. دا یو کس شه. اوس دا راخلم د دې سره کراسوم، بیا هم درنو زده کوونکو اوس دا او دا شو دا. اوس دغه پی د دې پی سره کله چې کراس کېږي او ځای کېږي یا یې ضربوو درنو زده کوونکو نو بیا هم یوه غټه پی او یوه هم درنو زده کوونکو کوچنۍ پی دلته منځته راځي. بیا اوس راځم درنو زده کوونکو دې ته. اوس دا پی د دې پی سره زه کراسوم یا یې ورسره ضربوم نو غټه پی دلته لیکم او ورسره په خوا کې باید هم په بخښنې سره دغه کوچنۍ پی ورسره ولیکم. اوس دغه پی درنو زده کوونکو د دې پی سره نو اوس راځي دلته غټه پی او په خوا کې هم درنو زده کوونکو ورسره کوچنۍ پی.
منګه دغه نسل ته درنو زده کوونکو منګه دغه نسل ته کوم نسل وایو؟ منګ دې نسل ته وایو ګرانو زده کوونکو دې نسل ته وایو اف یو نسل. اوس راځم دې ته لکه مخکې چې مې تاسو ته ویلو منګه نشو ویلی چې اف د فرست څخه اخیستل شوی دی ځکه چې نو اف دوه نسل ته باید منګه اف دوه ونه لیکو خپله اف د فیلیل څخه اخیستل شوی دی یعنی فرست فیلیل جنریشن پلانت. نو دا منګه په اختصاري ډول باندې لیکو اف یو. اف د څه نه اخیستل شوی دی؟ د فیلیل څخه اخیستل شوی. اوس درنو زده کوونکو کله چې منګه ته اف یو نسل لاسته راغی نو منګه دلته د پونټ د مربعګانو په مرسته باندې دلته منګه د دې دوه بوټو د کراس په پایله کې منګه دلته د دې فینوټایپ او جینوټایپ معلوم کړ. ګورئ درنو زده کوونکو یو د مشنګ بوټی دوه د مشنګ بوټي درې څلور دلته څلور د مشنګ بوټي یا څلور فرده دلته لاسته راغلي دي. نو تاسو ګورئ چې دلته اوس دغلته دغه په سره رنګ باندې چې ما غټه پی لیکلې ده دلته دغه غټه پی نمایندګي کوي د فینوټایپ لکه څنګه چې مې تیر لوست کې تاسو ته لیکلي وو چې ظاهري بڼه موږ ته ښیي فینوټایپ. نو موږ وایو چې په اف یو نسل کې ټول ګلونه دلته درنو زده کوونکو ارغواني رنګ باندې لاسته راغلي دي. خو دویمه پی چې په کوچني توري باندې ما لیکلې ده نو دا نمایندګي کوي د جینوټایپ. نو موږ وایو چې دغه څلور بوټي چې لاسته راغلي دي د فینوټایپ له نظره دا ارغواني ولې دا ناصاف دي صاف نه دي ناخالص دي. ځکه ناخالص دي یا موږ هغه اصطلاح ورته کاروو دا هیتروزایګوس دي. ځکه هیتروزایګوس دي چې موږ دې ته وایو هیموزایګوس دې ته هم موږ وایو هیموزایګوس ولې دې ته موږ وایو درنو زده کوونکو هیتروزایګوس ځکه چې یوه پی غټه او بله پی څه ده کوچنۍ ده. نو موږ د جینوټایپ له پلوه وایو چې دا هیتروزایګوس دي یعنی صاف نه دي ولې د فینوټایپ له مخې دا ټول ارغواني رنګ باندې منځته راغلي. لکه څنګه چې تاسو د دې کتاب په انځور کې هم ګورئ چې دا دواړه سره کراس کړي دي او تاسو ګورئ چې په اف یو نسل کې ټول هغه ګلونه رنګ معلومیږي په ارغواني رنګ باندې ولې تاسو ګورئ چې کوچنی پی لري ولې ارغواني رنګ له پلوه دا خالص نه دي یعنی هیموزایګوس نه دي ولې هیتروزایګوس دي. اوس راځو درنو زده کوونکو دوه کسه د دې راخلو دوه فرده د دې راخلو که چېرته زه یو دغه ټیک کم او بل دا ټکم نو درنو زده کوونکو اوس بیا هم زه د پونټ مربع دلته تختې پر مخ باندې جوړوم د پونټ البته مربعګانې جوړوم. نو تاسو ګورئ زه باید دلته ولیکم درنو زده کوونکو غټه پی او ورسره دلته باید ولیکم کوچنی پی ګرانو زده کوونکو. راځو دې خواته دلته بیا هم درنو زده کوونکو زه باید ولیکم یوه هم غټه پی او ورسره باید ولیکم درنو زده کوونکو یوه هم کوچنی پی. نو دلته درنو زده کوونکو تاسو ګورئ کله چې دغه غټه پی درنو زده کوونکو کله چې دغه غټه پی د دې غټې پی سره درنو زده کوونکو یو ځای کوو نو دلته راځي پی پی. خو کله چې دغه غټه پی د دې پی سره کراسوو نو دلته باید ولیکم پی او ورسره هم باید ولیکم یوه کوچنۍ پی. اوس راځو درنو زده کوونکو بیا هم دغه پی د دې پی سره چې کله موږ ضربوو نو دلته بیا هم راځي یوه پی باید غټه پی وي او ورسره بله هم باید څه وي کوچنۍ پی وي. خو کله چې دغه پی د دې پی سره یو ځای کوم درنو زده کوونکو نو تاسو ګورئ چې کوچنۍ پی بیا هم کوچنۍ پی لاسته راځي. نو دې ته موږ وایو اف دوه نسل یا سیکنډ فیلیل جنریشن پلانت. زمونږ څه ورته وایو سیکنډ فیلیل جنریشن پلانت یا اف دوه. نو موږ دوه کسه راواخیستل دوه نبات هم راواخیستل د اف یو او دلته مو په خپلو کې سره کراس کړه. تاسو ګورئ درنو زده کوونکو
په دې دوو کې یو باید مکمل، تاسو ګورئ دا مکمل ارغواني رنگ لاسته راغی، یعنی د ارغواني رنگ مشنګ لاسته راغی چې دا هم د فینوټایپ له مخې ارغواني دی او هم د جینوټایپ له مخې دا یو صاف صفت دی او خالص صفت دی. او تاسو ګورئ درنو زده کوونکو په دې کونج کې هم منګه ته د سپین ګل هغه یو خالص نبات لاسته راغی چې دا هم د فینوټایپ له مخې سپین ګل لرونکی دی او هم د جینوټایپ له مخې. او تاسو ګورئ چې دوه دانې منګه ته هغه د مشنګ بوټي لاسته راغله چې د دوی فینوټایپ ارغواني، ولی د دوی جینوټایپ څه دی درنو زده کوونکو؟ د دوی جینوټایپ چې دی هیتروزایګوس دی، یعنی خالص یا صاف نه دی. تاسو ته معلومیږي درنو زده کوونکو په کتاب کې هم تاسو ته معلومیږي چې دلته هم پر رنګونو باندې ښودلی دي، په انځور باندې هم نه دی ښودلی. نو تاسو ګورئ چې دلته هم دا دواړه سره کراس کړي دي او تاسو ګورئ چې په لومړۍ خانه کې هغه دوه دانې غټې پی راغلي دي، یعنی ارغواني خالص رنګ هم د فینوټایپ هم د جینوټایپ له مخې دا چې دی یو هیموزایګوس ژوندی موجود لاسته راغلی دی. او په دې کونج کې هم تاسو ګورئ چې د سپین رنګ لرونکی یعنی بیا هم هیموزایګوس او دوه دانې تاسو ګورئ چې په دوه رنګو باندې بیلابیلو رنګو باندې دا پیګانې لیکل شوي، نو دا نمایندګي کوي دا رنګونه د هیتروزایګوس نه چې دا هیتروزایګوس یعنی د دوی فینوټایپ ارغواني، ولی د دوی هغه جینوټایپ چې دی ناخالص دی، یعنی د سپین رنګ جین په دې کې هم درنو زده کوونکو دلته شتون لري. درنو زده کوونکو مخکې د دې نه چې لوست پای ته ورسوم نو بیا هم د دغه کتاب په 83 صفحه کې چې کومه فعالیت دی دا مې تاسو ته کورنۍ دندې لپاره ځانګړی کړی دی. دغه کورنۍ دنده به هم تاسو په خپلو کتابچو کې خپلو کورونو کې به سر ته ورسوئ، په کتابچو کې به د دې فعالیت پایله ولیکئ. او هیله من یم درنو زده کوونکو چې د خپله کورنۍ دنده هره ورځ سر ته ورسوئ، ځکه چې د تاسو په ارزیابۍ کې شمیرل کیږي. ګرانو زده کوونکو زموږ دا لوست پای ته ورسېده، په زړه پورې لوست و. خدای دې وکړي چې تاسو ته هم په زړه پورې تمام شوی. د راتلونکي لوست پورې تاسو په لوی او بخښونکي خدای سپارم. ښه ژوند ولرئ.